بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء باب دې په بیان دې اوداسه کې په دې باب کې به د اوداسه بعض احکام ذکر کړي. مخکې د دې نه چې حدیث شروع کړو، اول تعریف د وضو. اودس څه ته ویل کېږي؟ اودس ویل کېږي استعمال الماء، استعمالول د اوبو دي په خاص اندامونو سره او په خاص کیفیت سره د نیت نه. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته اودس ویل کېږي. بیا په دې باب کې یوه خبره هغه د حکمت دا ده چې اودس ولې مخکې د لمانځه نه ده فرض شوی دی یا شرط دی؟ نو د دې حکمت علماو داسې بیان کړی دی چې د اودس انسان لره بیداري وي، ذهن یې آماده کوي د پاره د قیام د ودرېدلو د الله مخې ته او د پاره د پرېښودلو د مشغولتیا. کله چې انسان اودس کوي نو په دې سره د انسان مشغولتیا دنیاوي دا ختم شي او ذهن آماده شي د پاره د قیام او د ودرېدلو رب العالمین ته. تاسو سوچ وکړئ، کله کله چې انسان اودس وي دغسې منډه را وکړي په مانځه ودرېږي، دومره توجه به یې نه وي. چې کله مثلا اودس سړی په هغې وخت کې وکړي نو په دې اوداسه کې هم د انسان ذهن الله طرف ته ځي چې اوس د الله رب العالمین مخې ته ودرېږو او دا یو عبادت کوو، نو د دنیا مشاغل ترېنه پاتې شي او د الله رب العالمین حضور د انسان ذهن ته راشي. نو د دې حکمت د وجې نه شریعت اودس دا واجب کړی دی یا فرض کړی دی. اول حدیث په دې کې راوړي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال. د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کوي چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. وی نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل لولا ان اشق، کنه وای دا چې زه به سختی وکړم یا به سختی راولم علی امتی په خپل امت باندې لامرتهم بالسواک، نو ما به امر کړو د خپل امت ته بالسواک په مسواک وهلو سره مع کل وضوء سره د هر اوداسه نه. په دې حدیث کې بعض فواید ادا دي. یو سماحت، یسر، آسانتیا د شریعت ثابت شوله چې شریعت انسانانو ته یا امت ته دغسې احکام نه دي نازل کړي یا دغسې اوامر نه دي کړي چې په هغې سره امت په مشقت او تکلیف کې پرېوځي. د دې حدیث نه دا ثابته شوله. بله فایده د حدیث نه دا ثابته شوله چې امر د پاره د وجوب وي. امر د پاره د چا وي؟ د وجوب د نبی سم ځکه ویلي که چیرته دا ویره نه وای ما به امر کړی و، نو امر مې چې کړی و نو د شی به واجب و، همیشه به دا په د امت باندې لازم و چې د مسواک ووهي. نو د دې وجې نه ما امر ونه کړلو، نو امر د پاره د وجوب وي. دا خبره یاد لرئ، قرآن او حدیث کې چې کله امر راشي د پاره د وجوب وي نو عمل به واجب وي. بله مسله دلته دا ثابته شوله چې امتی ذکر کړی دی. د دې فایده دا ده چې د امت شامل دی نارینه او زنانه دواړو ته، یعنې په زنانه باندې مسواک وهل دا څه دي؟ دا سنت مؤکد دي او په نارینهو باندې هم. دا یوه ناشنا مسله ده چې په د جامعه کې خوره شوې ده د بعضو ناپوهه مولیانو د وجې نه. تاسو به م اورېدلي وي لکه بعضې وایي چې په زنانهو باندې مسواک نشته، وي زنانه به مسواک نه وهي. ډېرو کسانو زما نه دا پوښتنه کړې ده مخکې او د بعضې مولیانو نه د فتوا غوښتې ده، نو هغوی ویلي چې نه زنانه به مسواک نه وهي. زنانه به نو څه کوي؟ زنانه به ساجق، موږ پښتو کې ژاولې ورته وایي، ژاولې به ژویي. داسې بې دلیله خبر ده. نو ما هغوی ته دا جواب کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایلي علی امتی
نو امت کې نارینه او زنانه دواړه داخل دي. او د دې لپاره د مولیانو غلط ذهن هغه دا دی وي که چېرته زنانه د مسواک وهي نو دوی ته به یو بل شی ور شي. دا اوس د دوی عقلونه دي، د دوی خپله ذهن فاسد وي نو په بل چا باندې هم داسې فاسد ګمان کوي. مسواک ته وګوره او یو بل شي یادېدلو ته وګوره. نو دا حدیث په هغه کسانو باندې رد دی چې هغوی د زنانو دپاره مسواک جایز نه ګڼي. دا د منطقي مولیانو دغسې خبرې کوي. نو بله فایده دا راووتله چې مسواک چې د سنت مؤکد دی، فرض نه دی لیکن سنت مؤکد دی. بله مسله دلته دا ده چې مع کل وضوء یې ذکر کړی دی. مسواک به کله وهل کیږي؟ نو مسواک به وهل کیږي په روایتو کې داسې راځي لکه دلته راغلی دی د اوداسه کې به سړی وهي. دوهم ځای د مسواک دا دی چې نبی علیه السلام به چې کله لمانځه ته ودرېدلو په هغې وخت کې به مسواک وهلو. دارنګه بل هغې دا دی چې کله یو انسان ویده کیږي نو مسواک ووهي، کله چې د خوب نه راپورته کیږي نو مسواک د ووهي. دا بله مسله. دا ځایونه شول د چا د مسواک وهلو. فواید د مسواک چې دا ډېر شی د په حدیثو کې ذکر شوي د علماو د حدیثو نه نور فواید هم رایستلي دي. ډېر فواید دي په د مسواک وهلو کې، لیکن دوه فواید دا دي چې یو خو رب العالمین ورسره ذکي لکه بل حدیث کې راځي السواک مطهرة للفم ومرضات للرب. الله رب العالمین د مسواک وهلو سره د بنده نه راضي کېږي، خوشحاله کېږي. لکه علماو دا مسله ذکر کړې ده، اسباب د رضامندتیا د الله کې یو سبب مسواک ذکر کړی دی. او بله فایده د مسواک دا ده چې په دې سره د خولې پاکواله راځي، او خوله چې کله پاکه شي نو رب العالمین ته انسان ودرېږي نو په پاکې خولې سره ورته ودرېږي، صفایي ورسره راځي. او بل دا چې مسواک سړی وهي نو د خولې بدبویي به ورسره ختمه شي، د نور انسانانو سره ملاویږي نو د خولې نه به بدبویي نه ځي. تاسو وګورئ لکه د بعضو انسانانو د خولې نه بدبویي ځي. د څه د وجې نه؟ هغه دا ده چې یا خو مسواک نه وهي او یا نور په د نورو مصیبتونه اوښتي دي چې هغه څه شی ده؟ نسوار کول دي. نو ګوره دا هم یو ضرر دی، ځان دپاره هم ضرر دی او نورو ته هم ضرر دی. هغه زنانه سره چې یو ځای کېږي یا خپلې منکوحې سره نو د هغې د خولې نه به څومره بدبویي ځي، د هغې به څومره نفرت ترې کېږي. نو په مسواک سره د خولې پاکوالی راځي. بله په دې کې یوه بله مسله یاد لرئ، هغه دا ده چې په مسواک کې څه اندازه معلومه نه ده. لکه د تبلیغیان صاحبان دا خبره کوي چې مسواک به یوه لویشت، لیکن دا مسله په قرآن او حدیث کې نشته چې څومره اندازه کې د مسواک وي په هغه اندازه کې سړی استعمالولی شي. یوه بله مسله هم نه ده، خو بس کې رد به یې کړو. هغه دا ده چې بعضې خلک دا خبره کوي چې د مسواک کله وړوکی پاتې شي دومره اندازه کې وي دا به سړی ښه کوي، وي دا په جنت کې د دې نه ونه جوړېږي. مخکې ورځو کې هم ما زوی ته چا ویلي وه، دا خبره ورته کړې وه. او یو ځل زه داسې وړوکی وم چا مسواک راکړی وی چې دلته ښه کړه چې ما دپاره په جنت کې ونه شي. لیکن دا خبرې هم څه دي؟ دا خبرې موضوعي خبرې دي، قرآن او حدیث کې نشته. قرآن او حدیث کې دا ثابته ده چې په جنت کې ونې په سبحان الله او ذکر او الحمدلله سره شنې کېږي. نو دغه ونه ده په هغه کې په ژوند کې به سړی یو 2-3 سالو کې یا 10 مسواکونه جوړ کړي، هغه ختم کړي که نه. نو که دا ونې شي نو دا خو کمې ونې دي او جنت خو ډېر پراخه ځمکه ده، نو دا کله ورته رسېدی شي؟ نو دا خبره هم بدلیله ده چې څوک وي چې د مسواک نه بیا ونه جوړېږي. راځو بل حدیث ته. وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات. بل حدیث راوړي د حمران نه چې عثمان رضی الله تعالی عنه دعا بوضوء نغه اوبره وغوښتلې. یو وضو دی، یو وضو دی. وضو ویلی کېږي چاته؟ اوبه د اوداسه ته، او په واو باندې پیک سړی ووایي وضو، بیا اوداسه ته ویلی کېږي. اوبه د اوداسه یې راوغوښتلې، فغسل کفیه نو ووینځل په هغې باندې لاسونه دواړه 3 مرات 3 کرته، ثم تمزمزه بیا یې په خوله باندې اوبه تېرې کړلې،
واستنشق او استنشاق وکړو. تمزمزه مزمزه ویل کی په خوله وبه تیرول او استنشاق ویل کی په پوزه باندې اوبه کش کول. واستنثر بیا استنثار وکړو. ثم غسل وجهه بیا پریمنځل مخ خپل 3 مرات 3 کرته. ثم غسل يده اليمنى بیا پریمنځلو خیلس الى المرفق تر څنګلې پورې. فارسی کې اورنج ورته وي تا اورنج ها. 3 مرات 3 کرته. ثم اليسرى بیا چپ لاس پریمنځلو مثل ذلك دې پشانت. ثم مسح براسه بیا مسح وکړه په سر سره. ثم غسل رجله بیا پریمنځله رجله اليمنى خیبکا الى الكعبين تر چا پورې تر ګیټیو پورې. پارسی کې څه ورته بجلک وایي تا بجلک ها. 3 مرات 3 کرته. ثم اليسرى بیا چپ کا مثل ذلك دې پشانت. ثم قال بیا فرمایل رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لیدلی د نبی علیه السلام توضأ چې هغې اودس کړه و نحو وضوئي په شان ته د اوداسه زما هذا چې دا دی. په دې حدیث کې ناشنا فواید او ډېر مسائل. دا حدیث مې وویل مسائل به بیانوم. اوله مسله دلته دا ده چې ان عثمان دعا عثمان رضی الله عنه راوغوښتلې. دې نه معلومه شوله چې کله کله انسان څه کولی شي چاته تعلیم د یوې مسالې عملي ښودلی شي. یعنې دلته عثمان رضی الله عنه راولګېدلو دغه اودس یې ښودلو په چا سره په عملي طریقې سره چې راوړې زه تاسو ته اودس وکړم. یو خو داسې بیانول د اودس وي لکه و چې زه تاسو ته بیانوم چې داسې به اول سړی لاس پرېمنځي بیا به پښې پرېمنځي بیا به مخ بیا به فلان بیا به فلان. دې ته ویلی کېږي نظري. چې کله عملي سړی ښایي نو عملي باید دین وښودلی شي. دلته عثمان رضی الله عنه تعلیم ورکړلو د نور مؤمنانو ته تعلیم عملی ورښودلو په چا سره دعا بوضوء. بله مسله دا ثابته شوله چې استعانت په اوداسه کې د بل چا نه یعنې کومک غوښتل په اوداسه کې دم جایز دي. لکه دا مسله به هم تاسې اورېدلي وي چې خلک وي چې دا مکروه دي لیکن دا مکروه نه دي. نه د بل چا نه کومک سره غوښتلی شي په اوداسه کې. ښه دا بله مسله شوله. بله مسله دا ده چې د اوداسه فرایض په دې حدیث کې ذکر شوي دي. د دې نه مخکې چې هغه فرایض ذکر کړو پوښتنه به وکړو د ملګرو نه. وجه دا ده چې د درس به داسې عامه فضا کې وایو چې هر څوک استفاده ډېره کولی شي. مخکې ورځ کې مجلس کې ناست وو چې عقیقه کړې وه بیا موږ غوښتي وو نو په هغې کې یو د پوهنتون استاذ و هغې ویل زه اهل حدیث یم نو بعضې مسایل بیان کړه لیکن هغه مسایل د اهل حدیثو نه وو. دا اوس اهل حدیث شوی دی خو ده ویل چې زه اهل حدیث یم خو لیکن د مذهب د اهل حدیثو یا د قرآن او د حدیث د منهج نه و خبر. نو په هغې کې ډېر مسایل یې وکړل. هغه بعضې مسایل هغه موږ نشاندهي کړله چې دا مسایل غلط یې وکړه ده. نو په هغې کې یوه مسله دا وکړله چې انتخابات دا ووټونه چې دي انتخابات وی دا جایز دي. ما په مجلس کې څه ورته نه ویلی لیکن وروسته ما ویل زه به درته دا خبره وکړم نه انتخابات دا په اسلام کې نشته. د چې کومه نظریه وه نه نظریه غلطه ده. نو ما وایي چې دا په منهج د اهل حدیثو یا په منهج د قرآن حدیث نه دی خبر. نو د دې وجې نه ډېر کسان به تاسې وګورئ چې منهج د اهل حدیثو به نه وي ورته معلوم او ځان ته به وایي چې زه سلفي یم. نو د دې په خاطر به یوه پوښتنه وکړو چې د اوداسه فرایض څو دي. څوک به ووایي چې د اوداسه فرایض د قرآن او د حدیث په رڼا کې څو دي؟ څو دي؟ دا صحیح شوله. دا ښه عبدالقهاره ته به وروسته ووایه چې بل څوک به وي. صفي الله ته ووایه. ځه نه څلور دی بس خبره خلاصه شوله. بل به څوک ووایي؟ ها نه اوس دا چارت داخل شد. ښه عبدالقهاره ته ووایه. د څلور خو مذهب حنفي وایي که نه چې بیا هم چې قرآن کې راغلي آیت باندې خو نور شیان چې پکې دي یو مزمزه ده خوله کې اوبه اچول او استنثار او استنشاق دي. دا فرض ځکه چې امر پرې کې شوی ده ځکه چې حدیث کړی فلیستنثر ولیستنشق راغلی دې کې امر ده. بله چې فرض هغه ترتیب ده چې باید ترتیب کې وشي که نه اول لاس مینځل شي بیا خوله بیا دم فرض ده. حنفیان دا نه وایي خو دا فرض ده ځکه چې یو چا لاس مینځل بیا
ولای خو د مخ دا نه کیږي دا پکې فرض ده نور دغه پکې بسم الله باز علماء وایي چې فرض ده خو هغه حدیث هغه پکې ضعیف ده نو دا دوه درې صحیح شولا. جزاک الله خیرا. اصل کې فرائض دا وداسه چې دي د عام او جمهور علما او د محدثینو په نسبت باندې اته ذکر کوي. اته څلور خو د مشهور دي چې موږ تاسو زده کړی دي د مذهب حنفي په بنا باندې چې د لاس وینځل دي د مخ وینځل دي سر مسه د پښې وینځل دي. پنځم به د سره نیت فرض دی نیت انما الاعمال بالنیات پنځم نیت ور سره. شپږم چې د ترتیب دی احناف ګره ترتیبم فرض نه بولی او نیتم فرض نه بولی نیتم پکې فرض دی د پنځم شپږم ترتیب پکې فرض دی. که چیرته یو انسان راولګېدل اول یې پښې پرې مینځل بیا یې مخ پرې مینځل بیا یې لاسونه پرې مینځل بیا یې مسه وکړه دا او داسې نه صحیح کېږي. دا څوم شولو دا شپږم شولو. اوم چې شریعه اوم بسم الله ویل دي. دا بسم الله چې دا هم په نيز د هغه علماو باندې چې هغه حدیث ته حسن ویل ک ابن حجر رحم الله دا حدیث حسن کړه دی. حدیث د چا د بسم الله نغه حسن کړه دی او شیخ البانی رحم الله د حدیث ته حسن ویل دی. نو چې دا حدیث صحیح شي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله حدیث کې راځي. نو دا به اوم فرض شي چې بسم الله هم فرض ده. پس دې که چا مخکې نه ویله ورسته دې نه به بسم الله وایي پاک بغیر د بسم الله ویلو نه اودس نه کیږي. او اتم چې د ترتیب دی نه اتم موالات پر لپسې لکه مثلا د دې مطلب دا دی که یو انسان اودس کولو او مخې پرې مینځلو په دې کې یو ضرورت ورته پیدا شو مثلا ټلیفون زنګ ورته راغی او دا یې لاړه د ټلیفون خبرې وکړې وروسته راځي بیا څنګلې وینځي او بیا پښې مینځي نو دا اودس به نه کیږي. موالات یعنې پر لپسې واله دام د چا نه دی دام د فرایضو نه دی دا اته فرض دي. او هر چې د خولې او د پوزې وینځل دي دا هم فرض دي خو لیکن دا په مخ کې داخل شوله. احناف یې چې د خولې وینځل او د پوزې وینځل وی دا سنت لیکن دا خبره ضعیفه ده کمزوري خبره ده. وجه دا ده چې دا په مخ کې داخل دي مخ فرض ده نو خوله او پوزه وینځل هم د فرایضو نه دي. او بل په دې باندې اوامر هم راغلي دي فلیستنشق استنشاق یعنی امر پر راغلی دی. مخکې موږ ذکر کړل چې امر د فرض وجوب وي. نو دا تقریبا اته فرایض مجموعي طریقې سره اته فرایض په چا کې دي په اوداسه کې دي. څلور خو مشهور شول کنه. پنځم نیت شپږم ترتیب اوم بسم الله اتم موالات یعنی پر لپسې والی دا یاد لرئ. بغیر د دې نه که چا اودس وکړو نو اودس به نه وي صحیح. نو څه بخره د جاینماز وخت دا څنګه دی سنت ده که فرض کې راځي جاینماز یعنی ځای پاک وي ځای پاک وي دا د فرایض نه دي. خو دا به انشاءالله وروسته ذکر کو د لمانځه دپاره شرایط لمانځه هغه بیا ذکر کوو. شرایط د لمانځه ده اته په شرایط او بیا نور پکې ارکان دي هغه به انشاءالله وروسته ذکر کو. نو په هغې کې د ځای پاکوالی هم د چا نه دی د فرایضو نه دی. بله مسله دلته دا ثابته شوله چې تسلیس ثابت شولو. تسلیس مطلب دا چې هر اندام درې کرته وینځل دا هم ښکلې مسله ده. لیکن په دې کې دا خبره یاد لرئ چې دا درې کرته وینځل د یو اندام دا د مستحباتو نه دي یعنی د سنتو نه دي. یو ځل وینځل دا فرض دي. داسې موږ تاسو کولی شو چې یو اندام دوه ځله پرې مینځو دا هم صحیح ده. که یو اندام هم یو ځل پرې مینځله دا هم صحیح ده. یعنی دا به لازم نه ګڼو چې خامخا به یو اندام درې کرته وینځله کي. 3 مرات دلته راغلي دي درې کرته خو لیکن دا سنت دي. یعنی که چا یو اندام مثلا لاسونه یو ځل پرې مینځل دا به هم کفایت کوي. یعنې ډېر انسانان داسې دي چې د هغوی نظریه دا جوړه شوې چې دا درې وارې وینځل دا څه دي د فرایضو نه دي. نه درې وارې وینځل د فرایضو نه دي. د دې وجې نه تاسو وګورئ بعض انسانان چې د بسته کوزه د اوبو نه ډکه کړي نو دا خامخا پې باندې خالي کوي په اوداسه باندې. لکه دا مسله به انشاءالله وروسته راشي چې په اوداسه کې باید موږ تاسو کمې اوبه مصرف نو هغوی په څه باندې خالي کوي په دې باندې چې د هر اندام درې کرته وینځي. او بعضې خو وسواسیان وي نو هغوی سمې اوبه ډېرې استعمالوي. نو دا بله مسله شوله. نو تمزمزه د دې نه هم دا معلومه شوله چې مزمزه یعنې په خوله باندې اوبه تېرول دا هم د چا نه دي دا د فرایضو نه دي. واستنشقه دا هم د چا نه د فرایضو نه دي. بله مسله په دې کې دا ثابته شوله چې ثم غسل یده الیمنه دې نه معلومه شوله چې ترتیب په اوداسه کې څه دی دا د فرایضو نه دی.
اول یې ښی لاس پرېمینځلو بیا یې چپ. دلته یوه بله مسله ده، یو ترتیب دی، هغه ترتیب چې مثلا اول به سره لاس بیا مخه او بیا څنګلې او بیا به سر مسه او بیا پښې، دغه ترتیب دا د واجباتو نه دی. یو په دې کې ترتیب کې ښی او چپ دی. امام نووي رحمه الله ذکر کړي دی چې دغه ښی او چپ په دې کې دغه ترتیب دا به د مستحباتو نه دی. دا هم ناشنا ښکلې مسله ده، یعنې کله کله د انسان نه غلطي وشي اول چپ لاس، نو انشاءالله اوداسې به کېږي دا به هغه نه وي چپ په پښې کې، او یو هغه عام ترتیب دی هغه واجب دی. دا بله مسله ثابته شوله. ثم اليسرى دلته ثم مسح برأسه، مسح د سر، مسح د سر د ټول سر مسح کول دا واجباتو نه دي، د فرایضو نه دي. ګورې دلته زموږ استاسو په د ملک مذهب حنفي ده، نو هغوی وایي چې څلورمه حصه د سر دا د واجباتو نه ده. څلورمه حصه مطلب دوی داسې ذکر کوي چې لاس دې دغسې کلو دا څلورمه حصه د سر مسح شوله، لیکن دا مسله خطا ده، غلطه ده. یعنی که چا دا ټول سر مسح نه کلو دا مسح بیخي شوې نه ده. کله چې مسح ونه شي نو پر ساقط شول، نو اوداسې ونه شول، نو لمونځ یې نه کېږي. نه ټول سر به سړی په مسح کې راګیري وي. لیکن د دې طریقه به انشاءالله وروسته په حدیث کې راځي، طریقه به انشاءالله عملا زه تاسو ته وښیم. دا بله مسله د حدیث نه ثابته شوله. او ثم قال بیا وفرمایل رأیت رسول الله توضأ نحو وضوئي. دې نه معلومه شوله چې هر عمل باید سړی په دلیل باندې بیان کړي. ځکه عثمان دا ونه ویلې چې دغه اودس داسې دی، بلکې وی ویلې چې دغسې لیدله رسول الله وسلم. یعنې خلکو ته په ذهن کې دا ورکول چې یو عمل زه کوم د دې وجې نه کوم چې رسول الله دغسې کړی دی. او خپل بچي موږ تاسو په دې باندې عادت کول، دا په خطبه کې ما دا خبره کړې وه چې خپل بچي خپل ماتحت په دې باندې عادت کول چې هر عمل دا ورته وښایي چې دا محمد رسول الله کړی، محمد رسول الله داسې ویلي، محمد رسول الله داسې ویلي دي، تر دې پورې چې د خپلو بچو په ذهن کې دا خبره ځای ونیسي چې زموږ مقتدا څوک دی؟ محمد رسول الله دی. الله رب العالمین دې موږ ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري په هر څه کې را نصیب وکړي.